سلام علیکم ورحمت الله. څه کله تاسو ګاډي چلو په خپل ګاډي کې همیشه 2 بوتله سپیر اوبه خامخا ساتو. هغه نه به تاسو ته مختلف قسمه فایدې کیدای شي. که چیرې ګاډي انجن اوور هیټ شو نو دغه اوبه ته په ریډیټر باندې پاسه ناسه واچوي د انجن کافي ټمپریچر ورسره کم شي. دا اوبه ته ریډیټر کې هم استعمالولی شي، سپیر بوتل کې هم استعمالولی شي اور د ویپرو بوتل کې هم استعمالولی شي. هغه نه علاوه که چیرې ګاډي کې اور مور ولګېدو نو دې اوبو سره ته هغه اور هم مړوی شي. خو یاد ساتو که شارټ سرکټ د وجې نه اور ولګېدو نو تاسو به بیټري اول ډسکنیکټ کوو، بیا هغه د بعد به دې اوبو سره هغه شارټ سرکټ ولا اور مړولی شو. که چیرې خدای مکه اکسیډنټ وشو نو زخمونه ورسره صفه کولی شو. دې سره تاسو اوداسن کولی شو. که بالکل پیور صفا اوبه دي نو څکلی هم شي. دې سره تاسو نورو خلکو مدد هم کولی شو. نو یا 2 بوتله اوبه خپل ګاډي کې خامخا ساتو، دې نه به تاسو ته ډېرې فایدې کېږي. مننه، اباد اوسو.